د بلخ سرپرست والي حاجي محمد یوسف وفا د ترکمنستان، ترکیې، ایران، ازبکستان، قزاقستان او د پاکستان هیواد د قونسلګریو له مسؤلینو او مرستیالانو سره وکتل. په دې لیدنه کې د بلخ مرستیال والي او د یاد ولایت د بهرنیو چارو رئیس هم شتون درلود. په پیل کې د بهرنیو چارو رئیس یادو شپږو هیوادونو قونسلګران او مرستیالان د بلخ سرپرست والي ته ور وپېژندل. همدارنګه دوی په دوه اړخیزو ټولنیزو او فرهنګي اړیکو په برخه کې بحث او خبرې اترې وکړې. وروسته د یادو شپږو هیوادونو قونسلګرانو د بلخ سرپرست والي له لیدنې څخه خوښي وښوده او خپلې ستونزې له نږدې سره شریکې کړې. همدارنګه دوی په فرهنګي، تعلیمي، د روغتیا، سوداګرۍ او سپورت په برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ چې په دې برخو کې به په افغانستان کې کار کوي، ځکه تر بل هر وخت د کار کولو ښه زمینه برابره ده. همدارنګه د بلخ سرپرست والي په یاد ولایت کې له ټولو قونسلګریو مسؤلینو او مرستیالانو وغوښتل چې د افغانستان ریښتینی انځور تر نړیوالو ورسوي او د دې هیواد خاوره دې د بل چا پر وړاندې نه کاروي او په پوره اخلاص دې ځورېدلي ولس ته غوره خدمات ورسوي. همدارنګه ښاغلي وفا یادو شپږو هیوادونو قونسلګریو مسؤلینو او مرستیالانو ته په هره برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ.